دا ورو سوال کړی چې یو سړی خپل نکاح پخپله تړلی شي که نه؟ الجواب بلکل تړلی شي. شریعت په یو ځای کې دا قید نه دی لګولی چې دا به لازم مولوي صاحب راولي، خو مولا په دې راولي زموږ د قوم دا حال دی چې نکاح خو پرېږده، د خپل پلار جنازه هم نشي کولی. کولی شي؟ نشي کولی. او چې کښېني په دې مولیانو پسې ولېږي، مولا کته مولا بره، مولا کته مولا بره، مولا کته مولا بره. او پلار یې مړ پروت وي، بیا څوک پکې نه وي، دومره د سړي زوی خو پکې بیا دومره نه وي، دومره غیرتي خو پکې څوک نه وي چې ورمخکې شي او څه وکړي، جنازه وکړي. خو په دیني طبقې پسې به خبرې کوې، بدې ردې ووایه، سپکې ووایه، بې عزته کوې، وایه ورمخکې شه که جنازه وکړه. نو دې به نکاح څه وتړي. نو دې دلاسه اوس خلک لازم چا ته رجوع کوي؟ مولا ته رجوع کوي. دویمه ده چې نکاح تړلو کې لکه زموږ خلکو کې دا صفتونه د مشر نه حیا کوي. د مشر نه څه کوي؟ حیا کوي. اوس ما سره خپل ځانې داسې واقعه راپېښه شوې وه چې کله ما واده کوو کلي کې وم هلته نو اراده مې داسې وم د نکاح زه پخپله به وتړم. اوس یو مولا راولم پروفیسر صاحب مولا نه کړی بس زه پخپله تړم. بیا مې سوچ وکړو ما دا مشران ناځي سبا به یو وایي چې سترګې کلکې وي، بل به وایي چې سترګې کلکې وي، بل به وایي بېادبه و. نو بیا مولوي صاحب راوستو. نو هلته هغه مولیانو د دین هم یو قسمه دغه جوړ کړی تجارت که نه، خو لازم بیا به پیسې ورکړې او یو شی به ورکړې او بل شی به ورکړې. الغرض هغه نکاح بیا په بله طریقه باندې وتړلی شوه. خو مقصدي خبره ده که یو سړی خپله نکاح په خپله تړي نو دې کې څه حرج نشته. دې کیسې دي لکه هلته مولوي صاحب دی نه تپوس کوي که نه چې پلاني تاله دا لور در کړې ده، پلاني ته ورکړې ده، ده ته څه وایي تا ته څه ده، تا ته وایي قبوله ده که نه ده. نو دی به د ځان نه داسې وایي چې پلاني تا ما د خپل لور را کړې ده چې دا نوم یې دی او هغه وایي ما در کړې نو زما قبوله ده. دغه جنۍ چې ته یې دی، دغه لور چې ته یې دی چې دا یې نوم دی، دا زما قبوله ده. وشو که هغه مسنون خطبه دې به کې وایي ان الحمدلله نحمده ونستعینو، او بیا دې مهر دې به کې که بیانوي بیان دې کي چې دومره مهر شو، په اخره کې دې څه وکړي دعاګانې دې وغواړي او بیا دې مټیانې را جمع کړي که نه. هلته دا چلون کوي که نه، بیا به مټیانې ټول را جمع کړي، چا چې نکاح تړي د هغه له به ورکړي. نو زما سره بیا دا ناشنا قصې شوې داسې نه هغه هلک چې دا بیان واوري بیا ما پسې خبرې کوي چې تا زیات کړی و. چې نکاح وتړله بیا پاڼه نه راکوله، کومه پاڼه باندې لیکل نه شي. زه ورسره بیا میلاو شو لکه بیا هغه پاڼه ماله راکوې که نه راکوې، وایي تا پیسې راکړي چې پاڼه غواړې. زما خو ته ذهن نه و. نو بیا مې دا پاڼه راواخېسته، که چېرته دا بیان یې واورېده نو بخښنه ترې غواړو، خو داسې یې کړي پاڼه چې وله بیا ما پیسې ورکړې نو هغه پاڼه یې بیا ماله راکړې. نو مقصدي خبره دا شوه چې یو سړی خپله نکاح پخپله تړلی شي. والله اعلم.